अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। څنګه مرګرو خیر برابرۍ انشاءالله مرګرو امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک یې. نو انشاءالله مرګرو په دې نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته دروخم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل یوټیوب چینل نوم چینج کړئ. صحیح شو مرګرو، یعنې خپل یوټیوب چینل نوم چې دی دا وربدل کړئ. نو دا طریقه زه تاسو درخم. صحیح شو مرګرو. نو مرګرو تاسو لیدای شئ زما دا یوټیوب چینل لکه نه. صحیح شو مرګرو چې دې نوم زه چینج کوم نو دا په یو سیکنډ کې چینج کیږي. صحیح شو مرګرو، تاسو لیدای شئ دا زموږ چینل دی دا اردو نیوز ټي وي. صحیح شو مرګرو، نو دا اردو نیوز ټي وي د دې نوم موږ چینج کوو په یو سیکنډ کې. صحیح شو مرګرو. مرګرو که چېرته تاسو موږ دا چینل سبسکرایب کړی نه وي زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، په ګنټې نشان باندې لازمي کلیک وکړئ. صحیح شو مرګرو. نو راځئ مرګرو چې دا ویډیو سٹارټ کړو. مرګرو اول په تاسو داسې چلو کوئ چې تاسو څنګه دا خپل یوټیوب داسې اوپن کړو. صحیح شو مرګرو، تاسو څنګه دا خپل یوټیوب چینل داسې اوپن کړئ. نو چې اوپن یې کړئ نو تاسو دلته پر ایډیټ چینل باندې کلیک وکړئ. صحیح شو مرګرو، تاسو ته ایډیټ چینل ښکاري، تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. تاسو پر ایډیټ چینل باندې کلیک وکړئ. چې په ایډیټ چینل باندې تاسو څنګه کلیک وکړو نو تاسو به دلته دا پنسل دا نشان چې ښکاري تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. صحیح شو مرګرو، د دې پنسل په دې نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړو نو زه اوس د دې نام نوم مکمل بدلوم. صحیح شو مرګرو، دلته زه اوس ورلیکم. تاسو لیدئ چې اردو نیوز نه اوس دا نوم بدلو. صحیح شو مرګرو، دا تاسو لیدای شئ. مرګرو تاسو بیا په اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. دا تاسو لیدای شئ چې د دې نوم دا موږ چینج کړو. صحیح شو مرګرو، 5 سیکنډ کې دا تاسو لیدای شو چې د دې نوم اردو نیوز ټي وي او اوس موږ ریفریش کړو نو دا تاسو لیدای شئ چې ابرار نیوز ټي وي. صحیح شو مرګرو، دا تاسو ولیدای شو په 1 سیکنډ کې موږ د خپل چینل نوم وربدل کړو. نو ډېر په اسانه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د خپل یوټیوب چینل نوم چې دا وربدل کړئ. صحیح شو مرګرو، نو په دغه طریقه باندې تاسو خپل یوټیوب چینل نوم وربدلولی شئ. صحیح شو مرګرو، نو دا قسم ویډیوګانو لپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او په घंटी نشان باندې لازمي کلیک وکړئ. شو مرګرو، نو ان شاء الله مرګرو بل ویډیو کې ملاویږو. الله فامان. تھینکس فار واچینګ. الله حافظ.